ستاسو اواز چینل راوړي تاسو ته پروګرام حجره. نو راځئ چې واورو پروګرام حجره. هلکه دا څنګه چل دی دغه دا ناوخته دی او د حجرې ته خو هغه جانځې برانه دی یاره ماماجي څه پته نه لګي څه په حساب کتاب یې پوهېږو نو څه وررانه نه نور کله خو ټایم بدلي وختي راځي خو نو هلکه یو کار و ما داسې اورېدلي چې په ګاونډ کې ما ته ښکاري څه جګړه کړې ده خو پته نه لګي چې یاره په څه باندې یې کړې ده یاره دې څه ووایم دې باره کې خو ما ته څه علم نشته دی خو ورېږه معلومات به چاره وکړو نو هو هلکه هغه خو هغه دی راغی هو هلکه دا خو دا دی راغی بخیر هلکه دا څنګه چل دی یاره دا حجره کې مونږ د وختي نه ناست یو ته نه راځې ماړه بس څه به ووایو مصیبتونه دي او لانجې دي او جاخې دي دا ولې بیا څه چل څه مسله ده بیا څه به مسله د خلکو کنال او دوه کناله ځایونه راګیر کړي او ډېرانو نه پکې ځایونه نه دي پرېښي او یاره زمونږ کوڅه کې او دا ښځه دې راغورځي نالو ته یې غورځوي مونږ پکې ټوله ورځ لګي بس په هغې لاندې وتې او ما په هغه لوبې په یو بل وکړې مړه چې بس نه نو وال ټکول موږ وکړو که نه او که نه موبایل هم رانه پکې مات شو هر څه مړه خلک راله بس خو خدای دې دغه څخه وکړي راغی دا څه دا چې څوک داسې دا کارونه کوي دا د والو لایق دي نو بس د وال سم ډنګي به دې مې مات کړی دی بس ما خو په ښه خوارې وکړل او هغوی هم لاسونه زنانه هم پکې راووتې په یو بلې سرونه مات کړل دا وختي حکومت ماما وی چې ما داسې اورېدلي دي چې چم کاونکي چې چا د څو نور د موږ ځابه نه و خو دومره ناکام خو د داسې خلکو دا علاج دی چې ملک ته وزګار کې راځي ته وزګار کې جو ځلم غلط کار دی دا علاج دی ګوره یو خبره ته کوم تاسو دواړه په دې باندې ځان پوهه کوئ چم ګاونډ کې به ښه زندګي تېروئ چم ګاونډ کې به مطلب مینه محبت کوئ چم ګاونډ کې که څوک بیماري نو د هغه به تپوس کوئ داسې به نه کوئ ګوره لکه څنګه چې ده وکړه او که نه تاسو دواړه نه پوهېږئ په دې موږ خو ډېر ناکام وکړو حاجي ستا خبره صحیح ده چې یو سړی بار چې کوم دی تا اوس تنګی او یو سړی نن سبا خور یو سړی شعور دی پار سړي ګر سړی تعلیم یافته دی یو سړی دا نه پوهېږي چې یاره زه ډېران راوړم او د بل سړي د کور مخې ته یار که نه نو په دې باندې چې کوم دی څوک نه پوهېږي دا خو دې ټیک ووې خو زما وروره یو خبره ده ګورې مخکې باید چې په حجرو کې مونږ ناست نو د مشرانو به چې کومې خبرې کولې نو د کشرانو به ورته غوږ ایښی او د کشرانو به هغه اورېدې او په هغې به عمل کو نو تا ګوره ډېر بد وکړو بد دې دا وکړو چې هغوی ته به دې اول ګیله کړې یو ورځ خو نه ده او نه دوه ورځې خیر دی نو ما ته به دې ویلي زه به ورغلی وم که نه نو ما به ورته ویل چې هلکه دا د میوو پوسته کې هم بې ځایه مه غورځوئ او دا ډېران هم بې ځایه مه غورځوئ ځکه چې دې نه خو ګندګي جوړېږي کله نالۍ بندي کله کوڅې څښئ نو هر وخت مطلب چې خلک مطلب ماجي خبره ټیک ده او کله ناکله خبره د برداشت نه بهر او چې کله خبره د برداشت نه بهر شي بیا خامخا مجبورن جګړه کوي نه که نه یاره ته نه پوهېږې که نه ګوره ته مطلب دی چې په دې باندې ولې دوی دغه کې ګوره لاړ شه ګیله ورته وکړه چې مشر ته ووایه ورته ووایه ګیله ورته وکړه چې دا پوستکي دا کیلې پوستکي دا د ګنو پوستکي دا ګندګي په دې لارو کې مه غورځوئ د دې لپاره یو خاص ځای هغې کې خلک غورځوي هغه ځای چې ولږ جوړ کړی هغې ته انار ته یې کله ته ورشه وینه که نه لار دی ټول راغورځوي ګوره جانزیبه زما وروره ته هم ځان پوهې کوه دی هم ځان پوهې کړي زما دا مقصد دی که چېرې تاسو په چم ګاونډ کې دا کوئ نو دا چم ګاونډ مثال د رور او خور دی نو د رور او خور دا دی چې ته به ګوره هغوی له په غم خدۍ کې کټ وړي په هغې کې به مطلب دی چې د بیمار تپوس کې د هغوی سره که څه تکلیف وي نو د هغې سره به امداد کې داسې به نه کوئ لکه څنګه چې تاسو کو ګوره بېوقوفو دا تاسو داسې چل وکړو دا خلک به هم نن نه وی وله دا دنیا به هم نن تاسو ته تماشه نه کولی ګوره څوک د چا روغه نه راولي تاسو ته پته ده چې خلک دوه جنګوي او کله چې سړی مسلمانان دوه په جګړه شي نو شیطان ډېر خوشحاله شي ځکه چې د هغوی مسلمانانو یې روانۍ راوست نو تا به پوهه کړي وو که نه پوهېده نو ما ته به دې ویلي وو بل مشر ته به دې ویلي وو ګوره پخوا داسې مینه محبت وه چې دې حجرو کې لکه موږ چې ناست یو په دې کې به خلک کېناستل او په دې کې به د مینې محبت خبرې هم کولې چیب هم پکې مطلب اسکله منګی به پروت و ستار به پروت و نو هغې خلکو به ښکلې ښکلې خبرې کولې او موږ ټولو به ترې دا عبرت اخیسته موږ له پکار دي چې دا خلک دا کم چې هلکان دي دوی ته موږ دا وښیو چې یاروره په چم ګاونډ کې به ښه خدمت کې تپوس پکې د صفایي به خیال ساتي ځکه چې دا ګندګي بې ځایه پرتی
نو د دې نه ډېر لوی ګند جوړي اما ماجي نو اوس سهل اوس د دې اوس دا حل سهل دی. اختیار تاسو له درکو ځای بس تاسو اوس دا دی چې څه وشو. فیصله وکړه چې څه وشو هغه خو وشو کنه بس چې څه بوسو هغه وسودېده. اوس په داسې کوو چې موږ به ماسخوتن هغه له ورځو او هغه نه به معافي غواړو. دا تا بد کړي دي نو غلطي ما وای کړې وای معافي وخت ته غواړي دا ته ورشه غلاره اوس مې نه ډک خیر دی جان دیبا ګوره موږ به داسې کوو چې هغه خو واړه دي او زنانه دي نه پوهېږي. ګوره دا دونه خلک په نن نوی راغونډ شوی که تاسو دا جګړه نه وي. نو اوس په داسې کوو چې ماسخوتن به ورځو او د هغوی نه به معافي غواړو. ګوره چې تا هغوی سر مات کړو پولیس راشي تا بوځي هغوی رپورټ وکړي نو یو خو به مته چې عدالت ته خبرې وځي. دویمه دا خبره پیسې به دې لګي. دا بل دې سر مات کړی دی نو هغه به ګوره هسپتال ته لاړ شي او نه به خدای مکړه چې چېرته ګزار سخت وخوري نو هسې نه چې وفات نه شي نو دښمني به چې جوړه شي. نو ګوره داسې مه کوئ داسې مه کوئ. خپلې زنان هم پوهه کوئ او د هغوی ګاونډیان هم پوهه کوئ چې تاسو به ګوره بې ځایه خبرې بې ځایه اترې نه کوئ. اسمه مجید وی خو چې کوم دی ګوره یو سړی راځي او 25 لک او 30 لک روپۍ باندې چې کوم دی ځان له قناعت دی علي او ځان له چې کوم دی ډیران اعلان کې ډیران بادشاهانو سره الله خو کې هغوی دغه دی کې ځینې ورکړي دي چې عادت ته تاسو خپل شی هغه ځان نه غورځوي. هغې کې نه غورځوي به لرې نه چې کوم دی یا نالۍ ته غورځوي یا دغه ته غورځوي که نه ګوره که هغوی نه پوهېږي نو موږ خو پوهېږو او تاسو که نه. هغه خو ښه نه دی خلک لاړ د اسمان سره خبرې کوي او موږ اوس هم په ځمکه ناست یو. موږ به هغوی پوهه کوو هغوی باندې به جرګه کوو چې یاره وره دا پاڼې مه راوړئ په دې لښتو کې مه اچوئ دا خځلې په دې کوڅو کې مه اچوئ دا د کیلو پوستکي د مالټو پوستکي دا بې ځایه مه غورځوئ. یو خو دا ګناه ده که ګاونډي له مالټه نیمه نه شي ورکولی کیله نه شي ورکولی نو ته هغه پوستکي هم د هغه کوڅو کې غورځوئ چې ماشومان یې خفه شي. نه داسې نه ده اوس نن سبا چې کوم دی نیرونه وځي او که تاسو دا لښتي وکړه دا نالۍ هم وکړې دا ټولې د پمپرونو د بوتونو د پلاستیکو نه ډکې دي. سبا له به دا چېرته ځي خو دا د دې زمیندارو دي دغه ته پټو ته چې کوم دی دا څونه پریشاني اوسه پورې تاسو نسکلې پاکې نه دې ګوره دا اوبه به موږ دیګونو ته مچولې دا اوبه به موږ دیګونو ته مچولې او موږ بس کړیم. اوس خو خلکو ټټۍ رایستي نو چې ټټۍ م رایستې نو خیر دی دغه خو وشو خو دا مهرباني وکړئ موږ دې خلکو ته دا ویو چې په کوڅو کې دا خځلې مه غورځوئ دا څښاوالې هم مه غورځوئ د دې نه ګوره لوی لوی دښمنۍ جوړېږي او ښه خبره ده چې خپل مینه محبت کوئ او خپل منځ کې ورورولي کوئ او دا ګاونډ کې ګوره چې تا له رور را رسي او خدای مکه ستا غم خادي نو کټ تا له ګاونډي راوباسي بالغ تا له ګاونډي راوباسي چې ستا رور راځي نو هغه ګاونډي ته سنبال کړی ورور خو دې راشي په کټ کې کښېني بس دوا ته ناست وي هغه ډوډۍ راځي او هغه خوري 3 ورځې تا د څه هغه پیدا نه شي درکولی. موږ به داسې کوو د نن نه پس جان دی او تا ته هم ویم چې صبر کوئ صبر ښه شی دی ځکه چې دا خو زمونږ ورورولي ده دا خو زمونږ ګاونډ دی. موږ به انګولی پخوو لږ به ښځې ته ووایه چې لږ اوبه مه به سیوا وکړي چې خپل ګاونډ کې هم انګولی ورکړي دې کې هم ثواب ومي او مینه محبت هم د سړي سیوا کړي. بل څه خو جګړه نه ده بس دې پوهه که ورته ووایه بس زه به ماسخوتن نه غورځئ دا ډېرانه یو کس نه دی خیر دی په دې باندې انسان کمیږي نه په دې باندې مینه محبت سیوا کېږي او خیر دی که هغوی یو خبره هم سیوا وکړي تاسو صبر کوئ د صبر میوه خوږئ په دې پوهېږئ د نن نه پسه چې ګورې غلط کارونه نه کوي بیا به جګړه پرې نه به کېږي که خیر انشاءالله تاسو به مطلب صبر کوئ او موږ بیا پوه کړو چې د خپلو وړو ته هم دغه وکړي مه په وړو جګړه کوئ مه په دغې کوڅو جګړه کوئ دا هر څه به وي خو تاسو باندې څوک په جیل کې او څوک په هسپتال کې نو یې د خدای به انصاف و داسې به کوو د نن نه پس دا چې څونه زموږ محله ده دا به صفا ساتو د صفایي کې ډېر خیال دی صفایي نیم ایمان دی په دې سره خو یو مچان ني یو ماشي ني خپله صفایي به د خپل دا د دې نه جوړېږي. نو موږ یوازې حکومت په دې باندې نه دی چې موږ له به سرکار راځي او دا به صفا کوي نه موږ او تو دا ټول خلک په د هغوی سره تعاون کوو نو هله به دا کار چلېږي او که نه موږ ته هم ګن راوړې غورځې زه هم راوړم دی هم راوړي نو دغه نه به ډېران جوړ شي او بیماري هم ترې خورېږي. آینده لپاره به ګوره بیا جګړې نه کوئ په دې سره ماښام به موږ ورځو
او استاد په خبره باندې موږ غواړو استاد چې کوم دی زموږ ذهن هم کولاو شو چېرې جنګ جګړې چې کوم دی حقیقت خبره ده ښه کار نه دی دا خو په ډېره مجبوري شو او د دې وجې چې کوم دی زموږ د جانځې ورور چې کوم دی دغه ګاونډ کې راشه موږ خدای تاسو دغه ماسپښین ته خیر ورځو او هغه به رضا کوو تاسو زموږ سترګې رڼا کړئ زموږ ذهن هم کولاو په چېرې دا کول نه پوهه کوي تاسو ما ملامت کوئ زه به دام پوهېږم او دا راتلونکي نسل نه دی د راتلونکو خلکو ته هم ویم چې تاسو ګوره دا وړو وړو خبرو باندې جګړې مه کوئ دا خو د ځناورو کار دی ګوره دې تاسو ته پیدا نشته نقصان به درته میلاوي پوه شوئ د نن نه پس چې ګوره جګړې ونه کوئ او موږ به دې حجرې ته راځو او دا پروګرامونه به موږ په دې باندې کوو او چې دا خبرې به کوو چې یاره دې خلکو ته پوهه ورکړو چې هلکه دا پخواني خلک څنګه او دا اوسني څنګه ګوره هغه غټ اختر به هغوی به په سر کې یو حجرې ته چای راوړي هغه به تا هم څکلي ما به هم څکلي ده به هم څکلي او نورو مېلمنو به هم څکلي په دې باندې به مینه محبت سیوا کېده او اوس هغه خلک نه راوړي خروجې به هم لسو بجو کې راوړي د لوی اختر نو ټول به کېناستو لکه د روڼو په شان نو مینه محبت به هم وه زنانه به د یو بل کره تلې باڼې چغونه به وو مبارکیانې به وې نو هغه وختونه ښکلې وو پوه شوئ د نن نه پس چې ګورئ مطلب چې جګړه ونه کوي او خپلو بچو ته مو وایي خپل چمګاونو کې خیال ساتئ په دې باندې خبره شوه بالکل ان شاء الله او آینده لپاره به هغه به مطلب یې که د خیال کې ګردانګوګانې وي مړه جانځې به هغه ته چې په سپین د پرتوګ او هغه شین د کمیز و او هغه جانګو کې چې راپرېوتې اوس دې نه به دغه خبره وکړه څونه مینه محبت اوس خو داسې خبره ده چې ټولو خلکو انګریزي تعلیم وکړو او بالکل انګریزي تعلیم وروره دا یو سپینه جوړه به اخیستې دا خو په 200 روپۍ میله کې کېږي او هغه به چولې نه تاسو نالۍ پاکوي نه د سکار کوي نه درې لرازي هغه ته هغه ساده خلکو که مونږ او که نور هر څه به صحیح وو اوس وروره چې تا هغوی ته ګورې تاسو او ته به مشر په سپینه ږیره لګیا یا به تا نه کشري کورسۍ ته به ناست دا دې ټیک ډېره قیمتي خبرې وکړې دا قیمتي خبرې دي اته چې په دانګو کې ونښتې هغه پنسه چې دې ونښته او راګوزار شوې تا ته ولې یاد نه شي یاره هغه خو ته پخپله باندې اما چې زنګولې په باڼې چک باندې ولې هغه مېلس شو هغه کډېدې پانوش راغی د ته وی چې دا کورونه نه تا ورته وی چې ځان موږ ځان نه دا حجرې وي او دغه ښکلې ځایونه او اوس دی نه په دې حجره کې څوک زه ته ماته حجرې نه موږ به دا حجره کښې بیا جمع دی ان شاء الله دا تفصیل وې کله چې خلکو څه کوم دی بس په پیسو پسې او دغه پسې اوس په پیسو کې هغه مینه محبت سونو نه نالۍ صفا کوي او د لړیران صفا کوي خبر کې نه چې و د وربشو ډوډۍ بابا ابم په مینه مونږه خوړه خلکو به کارونه کول مشقت په باندې چغونه به د یو بل کره به د اختر مبارکیانې وي او مړې د دبن شین کمیسو او سپین به پرتوګو او زما به مطلب چې زیړ کمیسو او سپین بم پرتیګو د یو کار نه بم بل ته ساته اوس خو لکان یار هغه چې دې ټول ټیم چې بچا په موږ باندې سخت تیری شوې تاسو هم گزاره کوئ د مور پلار سره هغه وخت څه اوس هم مطلب چې تو ګردار سشته لکه گزاره کوي نو سر سره خان دی هر سره خان دی ما ته پته ده بالکل ما ته پته ده تا خو خیال وکنه چې باندې چغ د سر نه را پرې وتی هغه نو پرې وخت له هغه وختونه چې یار د درو مې د څونه واده درو لاک هغه لا ختم خیال دی او ان شاء الله چې مړه د حجره به کښې بیا هغه شانه باندې لکه دا نن چې پکې مونږ ناست جوړ حالات د خدای بیا خبرې زه خدای دې خیر وکړي اورې داسې کار دی جانځې و زما وروره مونږ به انشاءالله چې د حجره کښې نور هلکان به هم بله زوینې راځي به نن خو پکې مونږ راغلو که نه خو داسې به کوو چې ته به هم صبر کې ته به هم صبر کې او زه به هم صبر کوم ځکه چې دا اوسني هلکان خو مطلب دی چې نوي هلکان دي نو دوی به مونږ پویه کوو دغه خلک به مونږ پویه کوو په دې خبرو باندې چې ګوره پخوا دا کارو دا ټول هر څه به ورته مونږ مخې ته ږدو او دوی به انشاءالله چې زمونږ په دې خبرو باندې دا به مطلب چې بس مطمئن کوو او دا به ټیکېږي که خیري او چې څنګه مونږ سادهګانو داسې به که خیري دوی هم سادهګانې په دې پوه شوئ مه خفه کېږئ بهر او دوی به مونږ رضا کوو او دوی ته به مونږ دا هر څه برابروو خو هم د جان دی ما ستا هم خوښه ده او بس نه به کوي بیا مونږ به ورشو هغې نه به معافي وغواړو او که خیر او ژوند ته به هم صبر کوي او زه به هم صبر کوم او زمونږ دا کشر هلکان به هم صبر کوي نه بیا به پوستکي نه غورځئ بیا به پوستکي ستا په کوڅه کې هم نه غورځئ او نه به خځلې غورځئ
مونږ ورته چې وروره دلته ډیران دغه دی جوړ شوی دی عقل ته وړئ او خیر دی که چا نه داسې ناپوهتیا وشي که نه جګړه مه کوئ کېږي هغه غلطي پکې کېږي ټیک ده که نه او ته مو ورته دا نه ویې ته ورته دا ویې چې خو ولې به دې و دا به دې کوو ګوره ته مو دا مه کوه ته ورته نصیحت کوه ګوره دې نه لوی لوی دښمنۍ جوړېږي افغانونه جوړېږي مینه محبت پکې د دې خلکو ته ټیک ده که نه او د راتلونکي نسل ته به مونږ دا زاړه روایت را مخکې کوو چې دوی په دغه تقدم لاړ شي نه به که خیري بیا دا خځلي نه به بیا دا جګړې او ټول وطن به که خیري او زمونږ دا چمګاونډ به که خیري خوشحال یم خو هم ده په دې خبره او زه لکه مخصوصاً په اردو که خیري او هغوی به رضا کوو ښه خیر دی که مونږ ته یو خبره سې وو خیر دی که هغه مونږ ته یو کندلو کې چا پسې پسې نښلي نه او نه کمیږو عزت مونږ خدای راکړی په دې پوهېږئ دا دغه باندې خبره ده که خیري مسعودان به اردو ښه او هغوی نه به معافي غواړو او که چا ګوره که چا ته دې صبر وکړو او هغه کې سړیتوب وي هغه به ستا کوڅې لړلي او ټک 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 ستا کوڅه به وایي او تا نه به معافي غواړي ځکه چې تا صبر وکړو او صبر خدای وایي چې وکړه پیغمبر وایي چې وکړه په دې خبرې نه به کنځل کوو چاته نه به وینا کوو نه به ورته تغې ویو نه به سپورې دا خو کشران دي دا خو زنانه دي نه پوهېږي خاوندان یې خبر نه یو ښځلې راوغورځوي څوک خبر نه یو ښځلې راوغورځوي نه 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 جګړې به نه کوو ګورې او که نه د نن نه پس دا اقرار وکړئ چې جګړې به نه बस तब कब से तब او ورزو به هغوی به رضا کوو ٹھیک شو इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।